السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې په واتساپ کې خپل پرسنل چټ ته لاک ولګوئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې په واتساپ باندې له هر چا سره فیورټه میسجان وکړئ او بیا تاسو غواړئ چې هغه چټ ته تنها لاک ولګوئ چې بیا یو څوک هم هغه چټ نه کړي خلاص. نو ملګرو واتساپ به خلاص کړي او هغه چټ به نشي خلاصولی. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو پرسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه خلاص کړئ دغه رقم کریټ 4 ډیجیټ پاسورډ نو تاسو به څلور عدده کوډ ورکړئ، یعنې 1 2 3 4 ما ورکړئ او دغه رقم به بیا کنفرم یور پاسورډ، یعنې تاسو به بیا هغه پاسورډ یو وارې بیا ورکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو هغه ورکړئ وایي پاسورډ ریکوري وید ایمیل، یعنې تاسو غواړئ چې د دغه ریکوري له ایمیل سره وکړئ. نو دغه رقم پاس کوډ ده نو تاسو ورته نو تھینکس یا دغه رقم سیټ ور بیا کړئ. نو ملګرو که چېرې تاسو سیټ اپ کوئ بیا به تاسو ته ایمیل غواړي او که سکیپ کوئ بیا له تاسو څخه ایمیل نه غواړي. نو دغه رقم ګوره لاکر پر واتساپ چټ اپس نو دغه رقم دغه تاسو انیبل کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو انیبل کړئ دغه رقم به ګاټ اټ وي او لاکر پر واتساپ چټ دا به تاسو اون کړئ. نو ګوره ملګرو دغه اوس اپ ده دغه به تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ دغه رقم به اوس تاسو ته راسي وایي نو کنورسیشن کلیک پلس آیکن to add chat or group، یعنې تاسو په دا پلس آیکن باندې کلیک وکړئ، تاسو ګروپ یا چټ چیز کې اډ کړئ. نو تاسو په دا شین کم بټن تاسو وینئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو هر چټ ته کوډ لګوئ، یعنې هر چټ تاسو غواړئ چې هغه لاک کړئ، بیا چې هر څوک هغه خلاصوي له هغه څخه به کوډ غواړي. نو ګوره ملګرو زه راځم زه اوس دا غواړم چې دغه چټ ته کوډ ولګوم. نو تاسو به هغه چټ ور وښیاست او دغه رقم بیا تاسو چیز کړئ، ګوره ډن کړئ، یعنې هغه ته به کوډ ولګېږي. دغه رقم بیا تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ، یعنې زه یو بل چټ ورښیم. اوس زه غواړم چې زه دې چټ ته چیز لګوم کوډ لګوم. نو تاسو په هغه چټ باندې کلیک وکړئ او هغه ته به هم چیز ولګېږي کوډ ولګېږي. دغه رقم یو دانه بل ته زه کوډ لګوم. نو دغه رقم به تاسو راسئ په دې چټ باندې به کلیک وکړئ او هغه ته به تاسو کوډ ولګوئ. نو ګوره ملګرو دغه اختر شو دغه رقم دا کم نومان چې دلته ما لیکلی دی دې ټول ته اوس کوډ ولګېدی. اوس که چېرته په واتساپ کې دغه چټونه خلاصوم نو هغه به له ما څخه چیز غواړي کوډ غواړي. نو ګوره ملګرو اوس به واتساپ ما ته خلاص شي. کله چې ملګرو ما ته واتساپ خلاص شو دغه رقم چې زه هر چټ خلاصوم ګوره ملګرو زه دا چټ خلاصوم دا له ما څخه کوډ نه غواړي او دغه رقم زه دا بل چټ خلاصوم دا له ما څخه کوډ نه غواړي. نو که چېرې زه راسم دغه چټ خلاص کړم دا به له ما څخه چیز غواړي کوډ غواړي، یعنې هر کوډ چې ما ورکړی دا اوس که چېرې زه هغه کوډ نه کړم بل کوډ کړم هغه نه خلاصېږي. نو تاسو به خامخا هغه کوډ ورکوئ نو هغه به تاسو ته خلاص شي. نو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی شئ چې خپل پرسنل چټ ته کوډ ولګوئ، بیا به یو څوک هم ستاسو پرسنل میسجان نشي کتلی. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ. او ملګرو که هره ویډیو ته ضرورت لرئ هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست ترڅو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.